الله د میراث مسله ذکر کړي میراث خور له میراث ورکا خزل میراث ورکا پټه پس د پلار د مرګ نه پورا تقسیم کا د پلار جیداد دکانداری دغه بینک بیلنس دغه اکاونټ ټول را واخلي اولا د کفن غم وکي د قرض غم وکي د چې وصیت کړي په دریمه برخه کې وصیت تطبیق کړي او د هغې نه بعد که جنۍ توره ده وړنده ده چیتپوزي ده شله پړه ده خو چې په دې میراث کې حق دی ورې که ور دې نه که ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین لکه میراث الله وایي که چا ورکړه دته جنت دی بیم دا کامیاب دی مولوی صاحب توبه خدایا دا د سړک غاړې پټې چې زه خورینو له ورکم خو زه خو تباه شوم ته وې تباه شي او الله فرمایي وذلک الفوز العظیم دا غټه کامیابي ده چې میراث کې د خور حق کور ته حواله کړي اگر که د پټي او د دې سړک د سر پټې ولې نو الله وی کامیابی او ته وې ناکامي ستا د هغه ماشوم مثال دی چې سکروټو ته ګوتې نیسي چې مورې ماله نانۍ اے مؤمنانو ورونو ځان ته دا خبره کوم ته مې مسلمان رورې تا ته یم کومه ته یې بل چا ته وکاو دا د قرآن مجید سورة النساء دی 14 او 14 آیت دی په دې دوه آیاتونو کې الله ویلي چا چې دا پورته قانون ومنو جنت ته به ځي او چې چا مخالفت وکړو جهنم ته به ځي ما شپږو کاله مخکې به خمشۍ کې بیان کول سټیج سازو ملګرو پروګرام مې چا حج کړی لاسونه اوچت کړي حتما من غریب خلک یو سړی چې حج ته لاړ شي خوشحالي به پکار ده د الله بندګي ده ملګرو ډېر ښه خوشحالۍ سره لاس اوچت کړلو ما ته چکر مو مبارک شي ځکه د تا پلار مړ دی تا خور له حق نه دی ورکړی خو تاسې د غنمو کړی څه دې پټۍ خرڅ کړی دا شی دې جوړ کړه ولاړلې او حج دې پرې وکړو اے مؤمنان ورونو الله رب العالمین دې زما او ستا نیکي قبوله کړي خو راځئ عزم وکړو چې دا ګناه پرېږدو شیخ صاحب خطبې له راشه راځه نو زما مؤمنان ورونو یو ګناه چې کله انسان کوي وروسته به راشي انشاءالله موږ به تاسو ته به زه ووایم په آیت کې چې رب العالمین فرمایلي انسان چې کله ګناه کوي دی فکر چې زه بالکل په سمه روان یم نو زما مؤمنان ورونو د ګناه دومره نقصان دی چې کله انسان مړ شي الله دې د خپل نعمتونه د جنت ټول واخلي او د انسان ذلیل کړي او جهنم ته واردوي نو ګناه به پرېږدو انشاءالله د دې به عزم کوي انشاءالله تعالی چې الله دې موږ له د میراث د تقسیم توفیق او وس راکړي مؤمنان ورونو ایندا شړ پټي دي ګوري باغ به کې نه کېږي ولا که ډېر ګران شي دی 10 لکه روپۍ افغانۍ دړیا 10 لکه چی معنی دارت آیا دا 10 لکه روپۍ د رب العالمین د دشمنۍ دپاره واخلو آیا دا 10 لکه روپۍ په جنت باندې غوره کړو آیا د دې 10 لکه روپو په خوښه کې د جهنم ورونه په ځان باندې بل کړو نه دا عقل نه دی دا دین نه دی دا اسلام نه دی خو چونکې موږ په داسې یو غافله ماحول کې راغلي یو چې چا د دې خبرې توجه نه ده کړې مخکې شیخ صاحب راغلی کلکې یې ویله چا ماته کلکې یې ویله نو خو ځینې شی کلکې کړه نو اوسپنه کې نرمي د کوم ځای نه راولي بس بیا د شګې فرق دي ګټې او د شګو فرق دي دا مسأله کلکه بیانول پکار تاسو چې حق عالم نه پېژندلو خبره به کلکه مضبوطه کوي مضبوطه د چا قصه کې به نه اوسېږي او چې تم ښه وی او دا بله جیس به هم بد نه وي او که نه چې د ډوډۍ ده هغې قصه کې مه اوسېږه اے مؤمنان ورونو ځان ته ویم که ما دا ګناه پرې نه ښودل او زما پلار وفات شي او زه ژوندی یم او زما په لاس کې ځمکه یو دې خور لی ور نه کړم او دا خپل تاوان وګڼم رب العالمین فرمایي په عذاب مهین کې به دې وسوځم او که چارته ما رب العالمین د آیت او د قرآن د وجې نه خور له ځمکه ورکړله ته به مې چې تباه شو برباد شو بل به م وي خو الله رب العالمین فرمایلی وذلک الفوز العظیم 1 نمبر کامیاب اول نمره دقه انسان دی چې د میراث مسئله کې میراث ورکړي خپل حقدارو خلکو ته نورونه د ګناه نه حساب مې ولیدلو یو نیک عمله دینداره سړی رالي او د جنت نه محروم شي او جهنم ته لویږي راځئ چې دا ګناه پرېږدو الله رب العالمین فرمایي ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما د دنیا په رواج کې کامیابي نشته کامیابي د رب العالمین په بندګۍ کې ده ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا هغه انسان چې د رب العالمین مخالفت وکړي د محمد صلی الله علیه وسلم طریقه او دین پرېږدي دا ګمراه شو په ګمراهۍ بالکل ښکاره باندې هغه انسانان موږ ته ډېر عزتمند ښکاره کېږي چې میراث ورنه کړي
په دین باندې عمل ونه کړي حرام کوي مؤمنان ورونو راشي خپل رب العالمین راضي کوي راشي په کلمه کې چې محمد رسول الله د عقیده طریقې پښتنه زمانه نه د بل عالم نه وکړو عمل په کو جنت ته بلاړ شي او که چېرته د رب العالمین په قصه کې نه وي د محمد رسول الله په قصه کې نه وي که د چا نه تپوس کېو کنه کې مانه کېو کنه کې خو ما درته ویل چې هلاک شوي تباه شوي برباد شوي ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا دا آیت ماتم دی او تاتم دی زما مؤمنان ورونو د ګناه یو نحوست او خطر دا شو چې انسان په ګمراهۍ کې مبتلا کیږي